طالب شل کاله چیرته اوسېد؟ بریدونه یې چیرته کول؟ شل کاله طالب چیرته پټ و؟ خو د همدغه د دې پوښتنې جواب د بریدونه یې چیرته کول؟ په کابل کې کول، خو په ټنځایونه یې کوم ځای و؟ اوس طالب غندې منظور پښتون حمایه کوي چې د لارو بار خبره کوي. منظور پښتون نوي مزایل دا نن یې جوړول، هغه منظوري مزایل لیندۍ یې جوړولې. لیندۍ تا افغان ځوان ته دغه مفکوره ورکړې چې هغه دې په ټوپک ولي، ته په لیندیو باندې ولې. اوس یو ځواب درکړم. ګورئ، موږ د بر وطن نه دغه اکثره د طالبانو له ادرسه دو ته ویل کېږي چې تاسو ولې ټوپک نه اخلئ، ولې جنګ نه کوئ. صحیح ده، دا خبره دو تر وخت کوي چې په جلسو باندې. خو دغه خبر دا وړم کړې وه که نه ښه؟ پرېږده، تاسو اکثره دغه په لیګونو کې هم کوئ، په کمنټونو کې هم. تا نه زه یوه پوښتنه وکړم، طالب شل کاله چیرته اوسېده؟ و د خدای بنده، بریدونه یې چیرته کول؟ پوښتنه درنه کوم، شل کاله طالب چیرته پټ و؟ خو د همدغه د دې پوښتنې جواب د بریدونه یې چیرته کول؟ په کابل کې کول، خو په ټنځایونه یې کوم ځای و؟ آفرین. ښه، په کابل کې چې کوله کوم ځای نه راتلل زړګو؟ آفرین. په افغانستان کې چې څومره حملې سوي، څومره انتحاریان سوي، ټول د کرښې اخوا ته ټریننګ یې ورکول کېده، ورته وسله ورکول کېدله د کرښې. خو دلته دې وطن کې په جنګ روان. اوس ته ماته دا تېرې منظور پښتین دغه د کرښې اخوا ته وطن هم زموږ وطن ده که نه؟ زموږ وطن ته باید هغه ته د وطن په سترګه وګورې چې هلته د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کېږي، د لوی افغانستان خبره کېږي، د هغو خلکو ته خلاف دي. دا د بیرغ باندې به بیا بېله موضوع جوړه کړو. ګوره، زه په بیرغ باندې بلکل خاص نه په بیرغ بحث نه در سره کوم. یوه پوښتنه درنه غواړم.